ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عزیزانو اس دا فلسفہ دا کربلا سوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چې د مدینې نه را روان شو او کربلا ته راتلو سره د بالو بچا فلسفه دعوا علماء لیکي چې یزید باغیو دا احکامات خداوندی نے بغاوت کرے ہو اگر قرآن او اگر قوانین چې کوم په درویش کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دي داغه د دفعات او د خیال نه ساتلو امام حسین په دې نیت کربلا تراغه چې یا به مکمل د الله د دین تابع کېږي او د دې ملک فیصله به ټول د خدای په قانون باندې کې او یا زما د طرف نه تاسو اعلان جنگ دی عزیزانو اسلام دیتا ہوئی چې سر او مال بال او بچ دا ارس په یو نقطه باندې قرباني په یو نقطه چې یا به فیصله ټولې په قرآن کې او یا بدر باندې ز سر او مال او اولاد دا ارث قربان نن ته چې څوک مرشي وي شهید کله قتل کړي او دې په کې مرشي غم شهید شي نو شهید نم ټوکې جوړي او مخول ته جوړي شهید هغه توایي چې کوم په ظلم قتل کړي شي او یاد دین د پاره قتل کړي امام حسین شهید اعظم د دنیا عظیم شهید په اسلام کې نه تیر او نه بتیر ځکه چې د تمام خاندان د الله د دین د پاره د کربلا په میدان کې قربان علی اکبر الله د شاه قاسم د کربلا په میدان کې وعده وشو اوس داسې بس تاسو غني کو کربلا د الله سره دی جنگ خطه دی او امام حسین راغه د شاه قاسم نکاح تړلو
او د یو خیمه نه بلې خیمه ته داغه ډوله یې اوړه او اهل بیت علال کړي په سړک او په میدان کې پراتی او د واده یو بیبي زینب خدا نه ویلې په کربلا کې چې اهل بیت علال کړي پراتی دي او د شاه قاسم واده څنګه کې دا خو په کارو چې بیبي زینب ویلې وکړه د امام حسین خور و الله او بیا واده څنګه وشو واده د یو خیمه نه بلې خیمه ته ډولای لاره او رومبای شپه د واده आवाज ورته وشو چې راوځه لا خپل بیبي ته خبره نه دا کړې او توره راواغسته او میدان ته روان نو دی بیبي ونیو د جامونه چې د جامونه ونیو نو ورته ادا الفاظ ورته وایي چې د شاه قاسم بیبي قاسم ته جانانا مزه زمانا د شاه قاسم بیبي قاسم ته جانانا مزه زمانا شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی اوس چې د واده هم شپه او بیبي ورته دا ټکې کړي الله اکبر دا خو مغه چاته پته لګي چې چاته دا خبره کړي او چا اورېدلی تاسو ته خبري لومبای شپې ناوي د لمنې نه نیسي او د شاه قاسم بیبي قاسم ته جانانا مزه زمانا شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی ورپسې د علي اکبر چې د لارو وتو سره د تورو په گرداب کې گیر شو سره پریکړې شو د لومبای شپې ناوې ته سر پریکړې راوړو د خیمې مخې ته واچو علي اکبر نمبر راغی علي اکبر غوندې خسته دغه وخت کې پرواز زمين څوک نو داسې خسته زلمه علي اکبر کروزان سنبال د جنگ پلور زی ظلم نسکور زی علي اکبر کروزان سنبال د جنگ پلور زی ظلم نسکور زی پستر گورم شاچی سوک داسی شازادگان وجنی دا مظلومان وجنی او وجل چا قرآن وائی دا قرآن دا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی چاچ وجل اغی قرآنم ہوئے مسلمانان امزان توی او د قرآن مالکان او خاوندان چې دي هغه شهیدان امام حسین ته وی ابن زیاد دا گورنر د کربلا چې څنګه چل کې ورته دوه خبرې دي یا یکدم خپل رویه چینج کړي او د ملک فیصله به په قران کېږي تاسو د ملک فیصله د خپل زړه په خبرو مکو او یا زما سره او مال قربان عزیزانو بیا د امام حسین نمبر چې راځي او لسم ورځ ده لسم ورځ او بی بی زینب د خیمو په دې سورو کې ورته ګوري
چې امام حسین د تورو په دې کټارو کې گیر شو نو بیبي زینب د اختیاره د کوره رامنډې کړې چې رامنډې کړې نو امام حسین جنگ پرېښو او راغی او د زینب لاس ونیو او خیمې ته یې دننه کړه ورته وی او زینب کتا ځان په اختیار باندې صدر بے سطر کو په خپل اختیار دې سطر مات کړو نو الله به سزا درکړي او کدی اختیار دې صدر کړې دې سطر کړې شوي نو الله به جزا درکړي خبردار ګره د سطر به خاص خیال ساتي د تورو په سوري لاندې سرګیر دی او د بیبي فاطمه د سطر خیال ساتي نن سطر خیال ساتي نن ستاسو زمونږ د کورونو د سطرونو حال وګورئ نو کربلا دغه وه او شهیدان دغه وه کسی میسې پکې دا واعظان ډېرې کوي خو ما درته بنیادي خبرې وکړې چې شهید دې ته وایي چې هغه د خدای په دین ځان قربان کی بچی قربان کی مال قربان کی بیا امام حسین چې څه وخت کې سر ته پرې کړی شو نو امام زین العابدین ته بیا په دې سر کې مزه واچولو او په غاړه کې ورته ځوړن کو او خیمونه بیبیانې راویستې او بیا شام ته د یزید مخې ته بوتلل او د امام حسین سر ورته په غاړه کې ځوړن کړی و کربلا داشو بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کی د ناصر خان سراحت ساتھ ملاوی گی او د دین علاوہ د دینی تقاریرو جمله کیسٹ بهم تاسلا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امامو و به کنه بو د جهاد په ټیم کې بلوي مرد میدانو د بدر په میدان کې ولار دی او د غشو په باران دی باران پیوري لاس یو چت کړه دې چې پروردګارا 314 کسان دی او کل بل اتتری دی او دوا سندی او زرګونه کافر دی الله کته غواړي چې ستاب نامه اغستو والا دې پزمکه څوک پاتې شي نه خدای دې مظلومان امداد وکا او کداوي چې ستانه مې اغستو والا دې څوک پاتې نشي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ 3,000 ملائکې راغلي پاسونو سوریوی د کافر سر به پریوتو سړی به پته نه لګیدا راغلی وی کنه راغلی نو د جنگ په وخت کې تور په لاس کې لوی مرد میدان لې دوت په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم په خپل په جنگ کې شریک دی پکاری باندې غاخ مبارک مات شو بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو پسلا چی گوری علتا حضرت زید پروت تے سلگئی ہوئی اشارہ ورطا اکڑو چې غوګرانیز دې که زما محبوب شهید شو که ژوندی دی
بی بی عائشہ ورته وایي چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی. حضرت زید وایي چې پروردګاره په هغه کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی. بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باش. حضرت فاطمہ عائشہ چرالے والے وقت دیر تیر کوم و یا رسول اللہ زید پلار کے پروتے والودائی سل گئے وہی لگیاد دہیلو گندزان سردار کونین منډکړو زید ته ورغه او دا غزن قدم دینو دا غسر روچت کو پخپل غي کې او پدې مخور تلاس وਹੀ مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باشی. بغلامیت خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باشم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش. زیادہ داولی و بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینات بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینات کہ دلست بر نگیرم سر اگر بری دباش. د سردار کونین د پاره با د حضرت زید غوندی ایمان پیدا کوي. د زید غوندی ایمان سردار کونین د پاره با د حنزله غوندی ایمان پیدا کوي. د واده ډومبش پیدا واده شوه بانګونو مال د आवाज شو چې د احد جنگ دی او رسول الله پکې شهید شو. زید حنزله منډه کړه منډې چې احد ته ورسېده چې ګوري حضور علیه السلام په وینو باندې رنګ ولیده. حنزله د سر بازي ولګوله او لږ ساعت پس انا لله و انا الیه راجعون چې د کور راتله ناوې ورته وی چرته ځې ورته ناوې خوب مې ولیده چې زما محبوب باندې وینې روانې دي. ورته حنزله سملال شپه د خدای بنده وخلا ډېر دی. حنزله ورته ویو ناوې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا پتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره. ناوې ورته وایي چې حنزله د خدای بنده ما خو په رڼا کې لیدلم لئ کته جنگ لاړې اول ته شهید شوې نو د قیامت په ورځ به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند دی. حنزله ورته د خپل لستوڼی وشلولو ورته یو ناوې د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی یا به ستا خاوند وي. میدان ته لاړ او قربان شو.
سردار کونین حکم کو چې د احد شهیدانو له غسل مور کوي د وینو سره په خپلو جامو کې خخ کوي ځکه چې د قیامت په ورځ به د دوی دا وینې او زخمونه د مشک او د عنبرو غوندې خوشبويي کوي. جبرائیل علیہ السلام راغی چې یا رسول الله الله ویلی دی چې حنزله له به غسل ملائکې ورکوي ځکه د ده د واده ړومبی شپه وه د چې ستا د قربانېدو واورېده نو غسل یې نه و کړی او میدان ته راغی نو دله به غسل جبریل وی نن زه ورکوم. دا علماء بزرگان پوئیگی دا حنزله نوما محدثین چوالی نور سروی حنزله غسیل الملائکہ اگا حنزله چی چاہتا ملیکو غسل ورکڑے دا سردار قونیل پا ناموس باندی بازیزانو دا سی قربانی کوئنو آنا بجنت گورے کنی جنتون زمون د پلار جایگیر نده. صدیق اکبر چې وفات کېده نو بیبی عائشہ ورته ناسته وه نو بیبی عائشہ لور وه د ابوبکر صدیق کشره بیبي وه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورته ناسته وه او دا وی من لا يزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. اے پلارا ما بمحمد رسول الله په وفات باندې ټولې اوښې په سر کې بند کړې نه جړېدما چې که حضور وفات شپلار میں ژوندی وی اے بابا جان ستا د مرګ په ورځ به زما د سترګو نه د وینو سیلابونه روان شي. دا وایي پلار یې ورته څه او بچیان ته ولې جاړې جاړم خو به زه چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی داسی پولیس بمی گرفتار کی چوڑان دی ملی دلی ندی داسی عدالت کے بمی پیشی کی گئی چاگا عدالت میں اڑان دلی دلی ندے نو بچیا جڑا خو مالا پکار دا داسی زیتر روان انچ بید خدای ببل سوکرا سرنوی تو خوبیام جوندئی پا دنیا کی بچا سرکینے چالا بورشی پام بدی غلط شی بچی ہوائے زمانہ چی زمان محبوب جناب محمد رسول اللہ بوئی ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. اے بچیا کا زمر شما جو خبر در تکوما یو خبر خدا چی مال نوے کفن راوان غندے دا خپلی وینزل جامی وینزل لن وینزل کمیس و وینزل صادر کی متاو کا نوے کفن ما تمرا غندو ولی اے بچیان نوی کپڑے خود جوندی د زینت د پارا غندی ستا پلار چی مرشنو د مړو د زینت سره څکار دے دعا کوه چې الله د آخرت زینت ورته نصیب کی. دویمه خبره دا ده چې معبود محمد رسول الله په خوا کې دفن کړي په دې شرط چې د روضې نه به اجازت وغواړي که اجازت شو خو په خوا کې مې دفن کا کنی عام مقبره جنت البقی تم یوسا
چلک ساتیر شو انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی عائشہ اجازت غواړي دروزی مبارکنا آواز شو چې ابو بکر ته انتظار دے زر زما خوا تراوړی. دو سردار کونین په خوا کې ورته لحد کنست خپل کمیس وینځل او زور لنګ او د خامتا زور صادر کې تاو کو کفنو لحد صدیق اکبر کسک تبزی ورپسې ولګول شګي وغورځې دی لحد چې شګي وغورځې دی صحابه بیا هغه تبزی را لرې کړې چې دا شګي توی شوي دي چې راوي باس سګوري چې د محمد رسول الله دروزینا د محمد رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر صدیق را غاړي وسته دی او ورته یو صدیق از خډیر وخت نستا په انتظار ما. عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نامه قرآن کریم کې داغه ډېر خپل ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لګ مې ولیده د زنکدن سختي چې تانه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت تراوس سات قبض کا بیا سات پس جندش یقین دی راغه و یا الله ډیر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډیر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي. پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته یې اندازه کوه چې به څومره سخت کته څنګه وای ډېر نږدې دي ان قریب به ګور. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو تم شوق دے چې جهنم وګورم استاد قهر یره می پړه کې نور زیات شي بوې زئی جهنم ته بوتلو پیوی ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس می جنت کتو ته شوق دے چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کو. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیہ السلام ته حکم وشو چې بوزه جنت ته جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وزه پکې وګوره د چې ورننه وته پکې خو ګرځید نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرته دې ځنه سوکوزي و مارا وستار روزه ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره جبریل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله تا خدا سی وی ورشتیا وی ور سره خبره وکړه
جرګه ور سره وکا کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پریدا وی یا الله ثالث به څوکي الله ورته فرمایل چې ثالث به زېم تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وکړي وډرخه جبريل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسه د جنت نه و ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخا نو چې ورته مې خو د نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راوتی چې بیا خپل ځای ته بوس و بس دغه دلیل دی ویلو ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو زبار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل دی وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت تما سوک نه ایست او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی سوک نو باس نو تا ویلی دی چې یو ځل ز سوک ورنه باسم بیا بیتی سوک نو باسی نو جبرائیل څوک دی چې ما بیاتی وباس اسرائیل جبريل علیہ السلام ته خدای وی وایوس وی الله زبد سوم چې تا ویلی دي چې بیا به ته څوک نو باسي نو زه څوکم چې زیتی وباس الله فرمایل چې ادریس وګټلا او جبريل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قرآن کې راغلی واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوتل عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او که ارادیم پاکی وي نیتم پاک زما عزیزانو دارو جیدی چې مونږ ورته ډېرې سختې وای یو بل خبره ده اوس خو وختم تیر شو په د آخرو لسو ورځو کې خلق اعتکاف کوي په جمعات ټول محلې نه چې یو سړی مې اعتکاف کې کینی نو د ټول محلې غاړه خلاص او کټول محلې نه یو سړی کې نه ناستو نو د ټول محلې غاړه بند ده تاسو پوهیږئ په خبره آخر لس ورځو پوي یو سړی په جمعات کې اعتکاف کوي یو سړی د ټول محلې نو زما په خیال چې ننان مې داو تفسیر علی عزت راغه اقتدار راغه خدای ته رجوع شه خدای ته رجوع شه او هغه پیسې خرج کاوه په هغه ځای کې چې کوم د خدای د رضا ځای وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا ځای لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دې کمیسی نشتا ټوپۍ نشتا او لګیا دې جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چې الکتا ولی جړل و یا رسول الله که اجازت راتو کی چې دې مسلمانانو لک شکایت درتو کما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي
چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تس تکلیف نو ماته وای چې زاغ رفقم ورته یا رسول الله جانم پدې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ نه دی چې خیرن شنو لري چرته لاړ شمل ته وینځم زه ورته بربن ناستم چې وچشي بیا یې وتړم او را روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر میں ټول تیر شو دنیا کی ګوره د چا ودونه کیږي د چا کېدنې کیږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کې چې راشه چې ستا واده وکړما رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه تلار شپارام کی نہ جاڑا ما شکایت کوا زدی ذموارم انشاءاللہ پا دیر لگ وقت کی بدی وادوشی چیو دور دی تیری شیو سوداگر آگئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چیا رسول اللہ زمالور پیغل شویدان چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیہ السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداگر کور تلاړ اوس رسول الله غسړی راوغوښته دا سړي نامه و جلیبیب ورته جلیبیب فریاد دی کړه فریاد دی منظور شو د فلانی سوداگر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر پی ابلغ پی د سوداگر دروازے تورغ دروازے ورتا اتکول سوداگر وہو تو السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبیب خیر شا جلیبیب ورتوی تاس درخواست کرے جناب محمد رسول اللہ تا اغا درخواست دی منظور شو ستا د لور سره د نکاح کول د پاره زرا لګلې ما سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګار زه خو سرمایه‌دار او مالدار سره یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خود څخه چې د تنجامین نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي سیو مې ورته وی نه راټلو وی بچیا ته صبر وکړه زه کور تپوس کړم کور ته لاړو بیبي ته وایي چا خزیستا لور سره د نکاح کولو د پاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی نو جلیبیب خدا سے ملنگو چې په ټول علاقه کې داغه غریبی او ملنګي مشهور وا خزم پیجندو جنکوم پیجندو سړوم پیجندو خزاور توئی سڑیا پام کول خدای د پارا چې جلیبیب سره د لور نکاحون کې
داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا زما لور به اوسېږي ورسره چېرته لورې وړاغږل چې وړاغږل نو په منډه راووته ورته مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې وی بچیا رسول الله جلیبیب را لېږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره نو بچیا ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا نه روزګار شتا لوري ورته وایي چې مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره چې چا را لېږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب را لېږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي د هغه په سترګو ورته الله داسې لوره به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کوم ځای پیدا کړي پلارانو ته وګوره او لوڼو ته وګوره او میندو ته وګوره سرمایه‌دار عثمان جلیبیب ورغی چې بیان یې ورته وکړ زر اشرفی ولا ورکړ او د لنګ په پیسکه کې واچول روان شو ورته جلیبیب خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمې پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه که کمې شوې بیا راشه د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبیبه چېرته منډې وهي وی کوزن مې مو شوه پیسې عثمان را کړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم ورته جلیبیبه واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ له لاړو جنگ له لاړو جلیبیب داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي همغه واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغسته یوې ډال یوې اس واغسته په اسمان دې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبیب یې واه زما محبوب باندې د غشو باران وي او زه دې په آرامین سینه یې واچوله په جنګ تاسو خیال راغی جلیبیب سینه واچوله په مرګ سینه سورلس کافر یې مړه کړه سورلس او په خپلم څه د پاسه اتیا غشي په دې سینه کې ولګېد د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون خپلو وینو کې په یو لنګ کې خړوب پروت دی جنگ ختم شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چاله کنن خمون غزال رالو د جلبیب وادو چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلبیب وادو درته خیمه چې حضور راوس گیر چاپیر پی سورلس کافر مرپرات دیو منس کی جلیبی پختلوینو کی خوڑو پروت رسول اللہ دسترگو مبارکونو خدار وحلے آورتوی جو جلیبی بان پخدای میں دی قسم ہوئی دا سواد دی وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سرور پسې روان دی. صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابو تپوس مکوئی په خدای می دې قسم وی نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې پزمکه ځای نه کېږي چې د قدم پې باندې کېږدم. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناب فرخان سراج ساتھ ملاویگی اور ددین علاوہ دینی تقاریر کے سٹے بہن تاصلہ جدید دکاننا ترلا سکیدیشی اور خصوصاً علماء دیوبند د تقاریر کے سٹے یو خزر میڑے مرد خزیدہ سیوی میرے عمر دے دو زامنی دی یو 11 سال عمر دے یو 13 سال عمر دے معاذ و معاذ مور ورتوی چاله پیغمبر لخپل قربانی پیش کی د بدر میدان تا تاسو بمځي ای دواره په منډه رااله چې یا رسول الله مونږ هم دې جنگ ته واسطه ورته داسې کوس پاس ګون د ماشومان تاسو کوي ایجی زمون پلار مرده او مورم جاڑی چه زمون د تی پای بدرو نبخم که تاسو دی جنگ تلانوڑی من بخام خاص پیغمبر ورطوئی چه خد تاسو کی کم مشر دی اغد لارشی او دا کشر دی دا مور خدمت کئی کشر ورطوئی چه جی دا مشر دی پاتی شی زد دن دیر تکرائی زد جنگ کولیشم او زبلارشم پیغمبر لهم خوان ورکو هلکه تاسو دواړه په پرزونو شئ ګورم چې کوم تکړه دی هغه به جنگ ته واستو چې دواړه غیږ په غیږ شوي دي نو دا کشر چې دی د مشر ته په غوږ کې وایي چې لالا تا ته پته ده چې را پرزولی خو دې نه شم استاد په خدای قسم ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر ما هم تا سره ولي کته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباهي مشر ورور په خپله ځان راوغورځولو پیغمبر دواړه په ملا وټپوله ویل ځئ خدای مل شه د بدر په جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري صرف 314 کسان او د جنگ سامان ور سره په 314 کسانو باندې کل 8 توري وي او سلور اسونو 313 کسان دي 8 توري دي او سلور اسونه دي او د بدر میدان ته راووتل او
په هغه طرف باندې زرګونه فوجو او ابو جهل چې او هغه دغه فوج کمان کولو او د دې طرفه فوج چې او دغه کمان جناب محمد رسول الله کو نو دغه طرف جنگی جرنیل ابو جهل او د دې طرف جنگی جرنیل جناب محمد رسول الله عزیزانو کتاسو هغه د بدر میدانو کتو مالی دلے زور غلیم هغه غرونا او هغه دشت او د ار په شکال میاشت وا او د خوند خبره پکې دا ده چې د روزي میاشت وا د ار په شکال ګرمي وا او د رمضان میاشتم وا او صحابه روزم نیولې وا او په دغه میدان کې پاتو تورو باندې د ابو جهل د زرګونو فوجیانو مقابله کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې ولاړ دی او دعا کوي چې اے الله کته غواړي چې د ځمکې د پاسه د ستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او کته غواړي چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې شي نو خدای د دې 314 کسانو امداد وکړه نو الله فرمایي چې دا دعا سو وخت کې پیغمبر وکړه نو ب3,000 من الملائکة منزلین ما 3,000 ملائکې د بدر میدان ته ورواستولې درزر پسې مې بیا ب5,000 من الملائکة 15,000 ملائکې مې نور ورواستولې علماء لیکي چې داغي کار څو سپین او زر پټکی په سرو او هغه ملائکی په اسونو باندې سوري د کافر نه به سروالو اب مردار شو بیا به سره نخ کاری عزیزانو دا جنگ تا یو دو ماشومانم تلی هغه دو ماشومانو تپوس وکړو په دغه میدان کې چې ابو جهل چرته دی نو صحابه ورته وی چې تاسو ابو جهل څه کوئ پارام کې نه دی وخت کې داغه نامه ما علی یاسی خو به لګول کنه یا وګورئ مخامخ پسپین اسبان دي سور دی او غیر چاپیر ته د کفارو گارد ولاړ دی د ماشومان ہوئے چې زمون محبوب دله دومره تنگ دی اوس به تماشا وکړي عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې
مکوئ ول تماشا کوا ورمنډې کړې او دغه فوجیانو په دې خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېد. ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا. ابو جهل حیران شو چې د ماشومانو ته ګوري. ورته وی تاسو څوک یئ؟ وی موږ د محمد رسول الله غلامان. وی څوک مشر کشر نشته؟ ماشومان ورته وی زمون مشر الله دے او کشر زمون جناب محمد رسول الله دے. بس بل څوک مشر نه لرو. وی تاسو یریږئ نه؟ تاسو خو واړه یئ. نو ماشومان ورته وی چې شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت سے تو ہوئی صرف دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کول. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت وہی دیتا چدا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کے اور د جناب محمد رسول اللہ پر ناموس باندھے زان قربان کی. ابو جہل ورته وی گزار کوئ. ورته وی گزار ځکه نه کوو چې مونږ دوی او ته یوې. بیا به وایي چې دوی دوه ځکه یې ووالم. اول ته گزار کوه. ابو جهل لعین چې تیتوره راوچته کړه نو یو ماشوم ورته وی چې مرداره لاندې ندی داس پیټه پرانیسته شوې ده. ابو جهل چې دا سر راټیټ کو پاس باندې پیټه کتو ته نو د یو ماشوم لاس ورته برابر شو. او الله اکبر आवाज یې وکړو په دې سټ کې په توره والو داس نه اعلان درو ورځ چراوی غرزولو. عبدالرحمن ابن عوف را منډه کړه چې کمال هو کو ماشومان په دې سینه ورته کېناستو. ابو جهل ورته وایي چې سر خو مانه پرې کې خو زما دې سر سره لږ دا مرۍ لاندې نه غوسه کا سر میں وڑو کہہ دے کہ لگ غٹ ښکاری. عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي چې څه وصیت کړې؟ نور وصیت نشته خو د ماشومانو د لاسه غرق شم. سر یې پې غوڅ کړ او فی النار والسقر. عزیزانو یو ماشوم باندې گزار وکړو چې گزار یې وکړو نو د هغې ماشوم داولې په تورې باندې جدا شو او دې ترخ کې لږه غوښې سره نښتی و
نو دا ماشوم اوس منډې وایي په دې میدان کې او په دې ښي لاس کې توره نیولې ده او دې لاس ته خیال نه دی. چې سوچ ورغی چې دا لاس خو ما پورې ځوړند دی، نو د لاس دا پنجه د تلی لاندې کړو، رایخ کا او لاس ځان ناخوا وغورځولو او بیا یې منډې شروع. د مازدیګر ټیم و، د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله نشان پاتو تورو او په څلورو اسونو باندې، او ابو جهل پلیت او لعین د دوو ماشومانو د لاسا الله مردار که او مسلمانانو له فتح و. تاسو پوه شئ د عرض میں داو چې موز هغه موز دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدن داسې و چې پاغه به تورې اثر نه کولو، تورې هر څومره وارونه به د تورې چې وشو د سرمن به نه غوڅوله. فیصله ورته دا وشوه چې دی وهلی نه شي الا مگر هغه ټیم کې دی وهی چې دی په مونځ ودرېږي، چې دی په مونځ ودرېږي. دا د فولادو بدن یې داسې شي لکه موم د خدای د یرې نه. د کوفې په جامع مسجد کې خو چې په مونځ ودرېدو نو مانځه د پاسه ووه. منځونه نشته ماما، په آرام کې نه سپک او ورک. حدیث د جناب محمد رسول الله خبره اعلان شو چې یو حدیث بیانېږي او څوک ته روان شو او د پیغمبر حدیث ته غوږونه نیو. زما دې په خدای قسمی چې په قیامت کې د شفاعت پیغمبرونه. حدیث الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې. یو سره تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی، تپوس یې وکړ واپس روان شو. نو داغه د لنګ لږ اوږدو نو ورپسې راښکلی کېدو. ویل بچیا خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت دی، لږ ساعت پس مړ کېږم، خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا می په ذمه پاتې نشي چې تا ته ووایم. یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني ته بیگی سات پس وفات کی. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمی سے ډیر خیرنو نو بیبی ته ولا وویل چې دا کمیس خو ورته لږ بدل کا. نو بیبی ورته وویل چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولا وینځم نو ورواغوندم څه شی.
وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړو چې زه چې مړ شم او ما خخوی څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاوره ومږئ زما دا مخ په خاورو خړ کړي چې خدای له خړ مخ لاړ شم شاہ عرب تو اطہر بلن نسب تو توہا حبیب درب تا دا یو سلام یو سا شاہ عرب تا توہا حبیب درب تا شاہ عرب تا اطہر بلن نسب تا توہا حبیب درب تا دا یو سلام یو سا دا خلیلا حمزہ کرو غم علی